چرته چې 1,40,000 پیغمبرانو کې کم خصلتونه په 1,24,000 کې وو، هغه خصلتونه یوازې بیا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم. لکه مولانا وی حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری، آنچ خوبان همه دارند تو تنها داری. که د یوسف علیہ السلام حسن په دنیا کې مشهورو، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن بیا داسې و چې د اسمانونو ملائکوم خدای ته درخواست کړو چې یا الله مونږ خو چې کله نه پیدا یو نو مونږ زمکې ته نه یو تلی، دا داسې حسین او جمیل پیغمبر دی چې په زمکه پیدا کړی دی، نو یو ورځ خو اسمان ته راوله چې مونږ یې وګورو. علما لیکي چې د معراج تلو څومره اسرار او رمایز دي، نو یو صرف کې دامو چې الله د ملائکو درخواست منظور کړو چې ولای بوتلو ورته خودو چې هغه پیغمبر داده. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د 14 سپوږمۍ و او رسول الله صلی الله علیه وسلم په کټ کې پروت و، نو ما به کله کله سپوږمۍ ته وکته او کله به مې د مخ ته وکته. نو بیبي عائشہ فرمایي چې زما دې په خدای قسمی چې ما به د مخ ته وکته او بیا به مې سپوږمۍ ته کته، نو سپوږمۍ به راته تته ښکارېده. عزیزانو دا خو لا څه کوئ، ماریا قبطیه یو وینځه وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم، وینځه وه. پخوا په دې ملک یو عادت تیر دی چې د شپې به سړي ته د تشو متیازو ضرورت پیښ شه، نو کوټې نه بار به نه راوتو، دننه به څه د خاورو لوښی کټوی یا لوټا یا داسې څه شی ایښی، نو کوټې نه به بار نه راوتو، نو هغې کې به یې کوی. حضور علیه السلام ته د ورکوټي قضا حاجت ضرورت د شپې پیښ شوی دی، نو هغه لوښي کې کړي. سهار هغه ماریه قبطیه ته حضور علیه السلام فرمایل چې دننه لوښي کې څه شی دی هغه بار توی کا. جلال الدین سیوطی لیکلی دي چې هغې ورته ووی چې یا رسول الله اخو اوبه وې، ما وی چې اوبه دي ما وڅکلې. حضور علیه السلام ورته ډېر په غوسه شو چې خدای بندې پته نه لګی اوس کې وی لوښي کې پرتې وې، ما ویل چې جوړ اوبه دي جي هغه خو ما وڅکلې. ورته وی ځه. علما لیکي چې د ماریه قبطیه د اوو پشتو نه به د خولې نه د مشک او د عنبرو خوشبویي راتله، د اوو پشته پورې. عرض مې دا و چې که حسن د یوسف مشهورو، نو د دې ټولو پیغمبرانو خصلتونه بیا په رسول الله کې داسې وو چې د هغې بیا مثال نه. په کومه لار به چې تیر شو، په کومه لار د هغه لارې نه به 3 ورځې خوشبویي تله. په ټولې زندګۍ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن مبارک مچ نه و ناست په ټول عمر کې. نو عرض مې دا و چې حسن بیا داسې و چې زه درته څه ویلی نه شم. اب هله پته لګي چې یا به په قبر کې وګورئ او یا به په قیامت کې ګورئ. په قبر کې به هم ګورئ، هر مړی چې مړ شي نو په قبر کې اولنې سوال چې کوم بکیږي، اولنې سوال، نو د قبر مبارک نواله تر مدینه منورې روضه اقدس بوري په دې قبر کې یو سرنګ وشي، او په هغه سرنګ کې مړی ته وایي دی خوا وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په روضه کې د رسول الله ذات اقدس ورته وښودی شي چې دې ته وګوره ما كنت تقول في حق هذا الرجل، د ده متعلق دی په دنیا کې څه خیالو، دا وګوره. نو دغه وخت کې به زمونږ 2 حالت ای، یا خو به دا حالي چې داسې به مړه یو لکه چې دا یو، نو چې داسې مړه یو لکه چې دا یو،
نو چې ورته وګورو نو ورته به وایو چې ها ها لا ادري هاي هاي زه خو والله کدا پیژنم خو چې دی وې داسې چې زه خدا والله کا پیژنم حدیث کې راځي چې ړومبنه گزار د دې ملائکو داسې ړومبنه گزار چې دل در کی نو ستا وای چغه په مشرق او مغرب کې واوري دي ړومبنه گزار چې صرف دومره وای چې دا زنه پیژنم او داسې خلق بم وی چې ملائکی ورته وی دې ته وګوره د دې متعلق د څه خیال دی چې داسې ورته وګوري نو دې به وی چې هاذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله دې او ما په دې ایمان راوړې په خدای قسم مونږ سړي رابعه بصری او خزانه شپېته کاله ټول ژوند پدې کې تیر کړي چې الله 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 شپېته کاله چې مړه شو ملائکی ورته راغلي تپوس لیکي چې من ربک ستا خدای څوک ملائکی د لاس نه ونیوي ما نه د رب تپوس کوي ما نه ما شپېته کال خپل رب هیر کړی نه دی ورشي زما رب نه تپوسو کوي چې رابعه بصری پیژنې کنه ما نه څه تپوس کوي خزا د شپې به راووته په نیمه شپه او د ښار په کوڅو کې به ګرځېده خپې ابله خپې او دا شعر به وی چې جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے حشر تک ستا رہے گا خاک کے سائے تلے او د مخلوقا ویخشی د خور سوری لاندے والله العظیم تر قیامت پورې به بیا د خاور سوري لاندې او د اسمان سوري لاندې ویښ شي تر قیامت به د خاور سوري لاندې او د پراتی دا به ټوله شپه چغې وایي وینځه د ابراهیم ابن ادهم وینځه ده ټوله ورځ په خدمت کې تیره کړي ټوله ورځ او د شپې په یخو اوبو باندې او د سکی او 2 رکعاتو نفل نیتو تړل نو 15 سپارې به په یو رکعت کې ویلې او 15 سپارې به په بل رکعت کې ویلې سلام به چې وګرځول 15 سپارې به په 2 رکعاتو نفلو کې تاسو ته چې امام لغوندې مونږ چرته وګت کی وی استازو د شوی وی پکې لکه توګه دوی کړه وی استازو د وی پکې استاد پیښور د خلکم دستور دی هغه جمعات لا ډېر خلق زی چې کوم جمعات کې تشه خطبه وي او منځ پکې کی الته ډېر لوی رش ولې لکه وای منځ لږ زر کیږي دا نور مليان خو پکې لګیای تراول هغه جمعات لذي چې کوم ځای کې لنډه تراوی کیږي دی جمعات کې ولې نه کوي دل تحفظ ولار دې ختم پکې کیږي ها یعنی دل تحفظ ولار دے قرآن پکې ویلې کیږي نو تلندو تراو پسې منډي وای تاسو به مالته دا وای چې هاذا محمد رسول الله وآمنا به اسوه مخپنه شي مو تبا قوم یو غرق قوم زمون انجام بچي مونږ سره بکیږي څه
وینځه د وینځه ټوله ورځ زړه وچوي د بادشاه په خدمت کې او د شپې په یخو اوبو اودس وکړي او بیا 2 رکعاته نفل وکړي 13 سپارې ووایي. دا د ټوکو خبرې نه دي، دا ډېر ګران کار. په دې جماعت کې دا چې پکې تاسو ناست یې دې کې زمونږ استاد او الله دې غریق رحمت کی پروژه کې 8 بجې ورپسې نیت تړلو 8 بجې پړومبي رکعات کې د شپې چې 3:30 بجې شوې نو ودوحا ته ورسول په 9 غنټو کې په کم 13 سپارې وویل. مونږ ورپسې ولاړو ابل پاوي چې دې بیا په دې نور رکعاتونو په یو شپه. نو عزیزانو ارشه چې دې هغه ذوق غواړي، تعلق غواړي، رابطه غواړي. زمونږ ذوق نشته، زمونږ ذوق پلیت او مردار دی. اوس د پاکستان نوې حکومت جوړ شو نو خلق پته مدي چې ټیپرو متعلق څه وي، د سرو باټینګونو متعلق څه وي، دا غصت مرله سکیم متعلق څه وي. په دې تمه نن کلی طور د پاکستان ټول مسلمانان چې دي په دې تمه نه دي چې د دې متعلق څه وي چې پاکستان کې بغل نه لاس غوسیږي او کنه به غوسیږي. پاکستان کې به زناکار سنگساریږي او کنه به سنگساریږي. پاکستان کې به شرابي په درو وهل کېږي او کنه به کېږي. پاکستان کې به خزو له بورکې ورپسریږي او کنه به ورپسریږي. خزو د اوس نه غول په سر تپل شروع کړ. زه اسپیټال کې ما مریض دے زمون ایو نرس سماتا ہوئی کہ مولانا صاحب اب احتیاط سے بات کریں ہماری بادشاہی آ گئی ہے. ماں ورتدا سے ہو کہ جی ہاں ضرور ابھی ہم باوضو ہو کر بات کریں، ہم خسی بن گئے. اس بدی تمنے او ټیپر بارزان شي او کنا او مولای بارزانی شي او کنا او اوړه بارزان شي او کنا خدای دې اوړه په 1500 روپۍ سیر کی چې دا قوم د لوګي مړ شي ټول اوړه سي ظالم قوم اوړه خو ورشه په دې سرک پمن سپه او ګورم په خدای قسم کده لوګي مړ کی سپه خنزیر څومره پلیت شه عام د لوګي نمري چې د غرمې روټای وخت راشي غرمه ورته ملو شي او چې د ماخام راشي ماخام ورته ملو شي. خبره د روټای نه ده، خبره د دین ده چې قوم د قوم دا تصور کی چې د دین متعلق د حکومت پالیسی بد صحیح. تاسو خدای نشي رانیوي، پاکستانیان د اسمان نه را پریوتی خدای سره ګډ جوړ کړي دي او خدای سره معاهده کړي ده چې زه به تاسو ته هیڅ نه ویم که تاسو ورڅ کوئ. ورشي بیګا وګورئ په روس کې یو ګړچ ولا زلزلې ور کړي دي 50 لک زره خلق پکې تباہ شو. روس غوندې ملک ته چې په دنیا کې اعلی ترین قوت ته یو ګړچ زلزلې ورک 50 زره ولا مرګ 20 زره ماشومان د سکولونو نه راځي مړه د ملبېلا چا کر چې ټي وي ای به بیګا کتلی چې هغه کم منزلونه را غرزول دي دارا تسار چا کیسه کوله ما کر ټي وي نشتا بزرګونو ماشومان او په لکونو کورونه روس غوندې ملک بیګا خدای تباہ کړ. تاسو نشي تباہ کولی. خدای قسم د هغه ګړچ انتظار کوئ که ترکی اوال په زلزلې
تا سره جخت هندوستان اووالو زرګونه خلق پکې مړ شو، تا سره جخت روس اووالو. خدای ته راجع شئ، خدای ته سرنګون شئ. کینی والله العظیم چې د شپې سملی سار چې را پاسئ د کورونو چتونه به در باندې پراته، د کورونو چتونه، او تاسو به ترې لاندې لکه په چنډخ چې خپه کېدي او چړت ناري کې داسې به هم چړت شي او بیړه به هم غر کوي. نن قوم دې ته نه ګوري او په غبرګو سترګو ړوند دی نن ټول ملک د ملک. په دې کې دي چې هاي ما ته څه میلاو نه شو، هاي ما ته څه میلاو نه شو. په کوم تمام چې تاسو منډې والی دي انشاءالله چې د خیر مخ به په سترګو نه ګوري دا قوم. که دې ملک د خیر مخ وکتو یا دوی ته د سکون او د اطمینان ژوند نصیب شو نو کمړم راشي په قبر می متیازي وکړي. سو پورې چې قرآن او حدیث ته متوجه شوي نه یي، قرآن او حدیث ته سرنګون شوي نه یي او ټول ملک دا مطالبه نه کړي چې مونږ په پاکستان کې ایس ترقی بل نه غواړو، نه منو، ایس نه غواړو سوا د دې نه چې د ملک فیصلې دې په قرآن شروع شي، چې ټول ملک دا مطالبه نه کړي. نن مليان هم را پاسېدلي دي چې ښځې حکومت شته او نشته او شته او نشته. په دوی هغه چل شوی دی لکه هغه یو ډم چرته ښځې له په ټي وي کې ډرامه کې طلاق ورکړی، چې طلاق ورکړی نو مليان ورپسې شو چې دا طلاق شوی دی، بله ډله پرې راپاسېده چې نه دی شوی. زمونږ د صوبه سرحد یو پیر صاحب دی هغه پې بیان ورکړو چې ډېره ښه جوړه ده، جدا کوئ یې ما، طلاق یې نه دی شوی. پیر پې بیان ورکړو، لوی پیر دی، زرګونه مریدان دي. مالدت یعنی دل اوستو و ته خدای دی بنیاد وباسه، بنیاد دیوزن استاد څه کار دی چې د متعلق ته بیان ورکړي چې ډېره ښه جوړه ده مې کنډه ووایي. یو شرمېدل جوړ په لاهور کې ما نه چا تپوس وکړو، مال زه به جواب په دې جلسه کې درکړم. 15 لکه خلک مینار پاکستان لاندې ما وې د ډم خزم ډمای د ډمې نکاح ونه نو هغه طلاقه کم ځای شوه، هغې نکاح نه اوس دا را پوچت شوي دي صاحبه د ښځې حکومت شته او نشته او شته او نشته. د دې دوه جوابه دا ښځه چې چا جوړه کړه هغه لوی مجرمان دي او کنه دا ښځه لویه مجرمه ده، په دې مې پوه کړئ. چې چا جوړه کړه هغه زه ځان پسې په مانځه کولو پرېږدم که نه، د مړو جنازې وله کوم که نه، د لوڼو نکاح ورته تړم که نه، ما څه قطع تعلق ورسره وکړو نو د هغې غریبي څه ګناه ده؟ ګناه خو د هغه چا ده چې چا جوړه کړه. هغه خلقو ته خو تاسو نیلی چیلی کېږئ، کارونه ورته وایئ، ورمنډې وهئ، درخواستونه وروړئ، زامن پې نوکرانوئ، ځان پې ماشټران کوئ، هغې له خو منډې ور وهئ. چا چې وکړه د هغې څه ګناه ده؟ تاسو خیال راغی؟ زما چې یو شی خوښ نه زه به چرې په سر کې نه نو ګناه د هغې نه ده، ګناه خو د قوم ده چې قوم وکړه. اوس قوم پوهېږه او خدای پوهېږه، ما څه کار دی د فتوو ورکړو؟ بیا فتوې هغه خلق ورکوي، هغه خلق چې چا پرون ورسره ملاقاتونه کول او ورته ویل چې ماله به م سره کړي که را نه به کړي. پرون هغه خلق فتوې ورکوي، بیا هغه خلق فتوې ورکوي چې د صدر ایوب او د فاطمه جنا الیکشنو تاسو لږ تحقیق وکئ، درته به یاد نه تاسو ته څه یاد دي، تاسو خو
هغه د دغرونه په قبر کې ته ملائکو ته پوسو کوي من ربک ویل من ربک څه غولې رب کې یو قپ مړی بنی وګه ما پر رب څه پوهېږم چې رب څه ته وي او دا خبرې تاسو ته چرته یادي اپا نه شي تاسو وختي طور خلق یې چې زمونږ د خار کې یو مثال مشهور دی چې آگئی دا ته شبراتا ته ملا ټډوا دای تړي تړي دینواله لنګای تاسو کو نوړای دی او مونږ دی بلا تور اور پسې زمونږه پریدو کې او خزا و سود به کولو چا ورتل دا سود مکو د سودګرو سزا ډېره سخت دی هغه ورته پریدای جب کوي چې ایمان خره وره خو ارمان د دنیا غای ایمان ول په بارونو دی خو ارمان د دولت کوا نو مونږ یې ارمان دی روټه غای د صدر ایوب او فاطمه جنہ الیکشن تاسو ته یاد دی صدر ایوب او د فاطمه جنہ الیکشن او مقابله چې وا نن فتوی هغه خلق ورکی چې چا ووټ فاطمه جنہ ته د صدر ایوب په مقابله کې ورکړي هغه وخت کې د خزه سپورټ کولا اوس چې د خزه صدر نه کنه فتوی ورکړي تاسو خیال راغی نو خبره د ادا عزیزانو چې خزا سربرای مملکت جوړې دیشي یا نشي جوړې نو د مسلمان ملک سربرای مملکت خزا نشي جوړې دی د مسلمان ملک نو کدا ملک مسلمان نو خزا به سربرای مملکت کوله نو ظلم ټول ملک کړي دی یوازې هغه غریبي پته تشریح مونږ خو برای نام مسلمانان برای نام مونږ کې اسلام کم ځای دی که مونږ کې اسلام وې که د حکومت قانون نه هم وې اسلام او نه وې دین به مونږ خپل فیصله جمعات ته وړې وې د کمې مدرسې مفتی ته به وړې وې ته ورشه په کچرو په ججو په عدالتونو کې او پتانو کې د دې قوم حال وګوره په یو لیس مکه باندې 14 کاله مقدمه تاسو کوي کنه کوي دیوانی مقدمه تاسو کوي کنه کوي د دیر او د سوات او د باجوړ او د کمی دنیا نه خلق راشي څه چل دی دلته اډیشنل ہوم سیکرټری سره می کیس ته څه کیس ته په یو لیس مکه می جګړه په یو لیس مکه ستا په وطن کې لوی لوی علما دي خو تم ورشه بل دم ورشي چې زما د په یو لیس مکه جګړه د یو غنټه کې به فیصله وشي نو په کلونو د خدای په قهر دلته اخته یې کني د پیرنګي قانون نن قوم د قوم نه دی پرېخ قوم د قوم او بسرو چشم منلې دي نو عزیزانو د روس او د انډیا او د ټرکی کار به در سره کیږي د شپې به سملې او سار به ټول تباہ پراته که 50 لکه خلک الله په روس کې په زلزلہ تباہ کولې شي نو 10 کروڑه پاکستانیانو باندې خدای زلزلہ راوستې شي او تباہ کولې شي الله بکیږي چې قران ته رجوع شي قران سره رابطه او تعلق پیدا کړي دین سره رابطه پیدا کړي نن دین دنیا ته څومره سپک اسپیټال کې نن یو سړی اسه ماوي دا تبلیغي جماعت والا ډېر ښه خلک نو ماته وی چې څنګه ښه خلک او چرته درې ورځې لته نه چې راشي د چيلي غوندي به ګیره پریخي او نیغ نیغ بکی دا خبره یعنی کوم الک چې تبلیغ کې لاړ شي او راشي ګیره پری دی او منځونه شروع کی عادي ذلیل قوم ته بیا چيله ښکاری کوم الکان چې په بایسکوپونو کې او په شراب خانو کې پراتی هغه خوندر کوي دی قوم له بدې کلی کې دلته تبلیغ والا ورغلی دي او ورتل زي تاسو نه مسلمان الله پاک داسې ذلیل کړ
چې خپل خزه په کور کې نه پریدي بار په تختو سم داسې ذلیل کړي مونږ ته وخود نن د ځمکې د سر د پاسه واحد ډله د ملک خیر غوښتو والا چې دي په خدای قسم که د تبلیغ جماعت والا نه بل څوک شته مونږ ټول د خدای په قهر اخته یو ټول خېټې راغستي یو مفاد راغستي یو اقتدار راغستي یو روټای پسې منډې و واحد ډله دا ده د چا چې بسترم خپلی او روټایم خپلی او بم خپلی او ستا د جومات په ځمکه پراته او د پیغمبر حدیث درته بیانوي خدای ته رجوع شي او قرآن سره رابطه پیدا کړه زما زوی 3 ورځو له چرته تلو دلته د کمکلو کې چې راغی کله په مور مونځ تېروا کله په خور مونځ تېروا کله په ورنداري مونځ تېروا چې ستاسو مونځ کې دا ټکی غلط دی دا ټکی غلط د 3 ورځو برکت مونږ لاغه بچی خوند را کوي چې کوم رانه نوځي او بدماشي لوفري زنای کړي شراب اسکلي غلای کړي ډاکای کړي مونږ نه کړي مونږ لاغه اولاد خوند را کوي مونږ بغیر کی ګنا یو سړی نه چاته پوسو کوې 100 زامن دي ویل سلور دي خو ادوه پنيشتي صاحب وې څنګه وې ادوه خدي دکان کوي او ویل ادوه په جمعات کې ناس دي ویل چې د مانځه وخت راشي په منبر ډمباري وي اذان ته ډمباري وي نو ادوه پنيشتي صاحب دي په جمعات کې چې ناس دي دا زمونږ ملک دی او دا تاسو ګورئ تاسو کلو کې دا خلق شتا تاسو سره گاوند کې دي تاسو سره مالت کې دي د شپه ورځ تاسو واسطې دي دا قسمه خلقو سره نو ته ماته وایه چې د چا زوی دا شیشي او هغې ته ډمباره ووایي چېرته 3 ورځو ته تبلیغ کې لاړ شي او هغه ته بېکاره ووایي او خلقو ته وایي چې منې کوي خرابېږي دا خلقو تم چې په سرنګ کې رسول الله وښودی شي نو دی به دا وایي چې هذا محمد رسول الله وآمنا به دی به داسې وایي دا به څه وایي دا به هغه خلق وایي چې چا د رسول الله خط و خال په دنیا کې په زړه لیکلی حلیه د سردار کائنات د حضور علیه السلام په زړه لیکلی اوس ماته ووایئ زه درته اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم قد مبارک خیم چې دومره فټاو د لاس دا غټواله درته خیم چې دومره و د ګوتو بندونه درته خیم چې دومره انچای وي د مخ بناوټ څه چې وایي هغه درته اوس خیم د هغې وجه څه ده د هغې وجه دا ده چې یو کتاب د شمایل ترمذی ورته وایي چې په شمایل ترمذی کې د حضور علیه السلام د ویختو مبارکو نواله تر نکونو پورې دا ټوله نقشه ذکر ده دا ټوله نقشه دا غاښونه دا څنګه وو دا غاښونه داسې وو چې کله تکه توره تیاره شپه کې به مسکی شو مسکی به شو نو په هغه رڼا به ستن خلکو بیا مونته زما عزیزانو رحمان بابا وی چې د یار د خط و خال نخې پکې وي چې د یار د خط و خال نخې پکې وي زوړن سر په مطالعه د کتاب خوښي قربان د هغه کتاب نه چې کوم کتاب کې د یار د خط و خال نخې وي تاسو خیال راغی نو عرض میں داو چې د یار خط و خال په زړه کې جوړ کړي هغه زلفې شپه او ورځ په تصور کې لرا په کومو زلفو چې قرآن قسم خوړلی هغه مخ شپه او ورځ د زړه په آینه کې کېده په کوم مخ چې خدای قسم خوړلی وګورئ قرآن کې والضحا اے حبیب زما د ستا په دې ښایسته مخ قسم واللیل اذا سجا
او زما د ستا په دې تورو زلفو قسم. نو کم مخ او کم زلفو باندې چې خدای قسم خوړلی او دا هغه مخ او دا هغه زلفو نقشه ستا په زړه کې نه وه، نو هم ته به په قبر کې هغې ته ووایې چې دا هغه محمد رسول الله دی چې ما په ایمان راوړ. هر څه چې جوړوئ دنیا کې به کوئ، مرګ نه وروسته به هېڅ نه کړي. نو وینځه ده وینځه. او په 2 رکعاته نفلو کې 15 سپارې په یو رکعت کې وي او 15 په بل کې وي. سلام وګرځولو په سجده پرېوته او خدای ته وایي چې الله ته په ما مین یې، خدای زه ستا ډېره خوښه یم، خدای ته په ما مین یې. بادشاه دا ګونګړاهټ واورېدو د دې کمرې سره چې غوږ یې کېښو نو دا وایي. بادشاه دروازه وټکوله چې ورننوتو، ورته ویل بې ادبې دا څه وی؟ داسې مه وایه چې خدای ته په ما مین یې، داسې وایه چې خدای زه په تا مین یم. هغه وینځه بادشاه ته داسې ګوري، ورته ویل ځه بې ادبه باروزه باشه، دا وخت زما او زما د خدای په منځ کې د راز وخت دی. دی وخت کې زه ستا وینځه نه یم، زه ستا د ورځې وینځه یم. بادشاه ته وایي که زما خدای په ما مین نه وی، تم بادشاه یې د هغې بنده یې، بادشاهي او ملک او سلطنت یې درکړی دی، ټوله شپه اوده پروت دی. زما ټوله ورځ ستا په خدمت کې زړه وچوي او د شپې په یخو اوبو اودس وکړم او 10 سپارې په 2 رکعتونو کې ووایم. کا په ما مین نه وی نو د شپې به ماله دا توفیق را کولی چې ځان ته یې ودرولی، خو زه به موده پرته وی، خو په ما مین دی چې ما د شپې خوب ته نه پرېږدي او ځان ته یې ویښه ودرولی. اوس په دې راز خو عاشقان پوهېږي، نه تاسو عاشقان یې او نه زه یم، تاسو هم روټي خلاص یې او زه تاسو نه زیات. په دې راز خو عاشقان پوهېږي چې عاشق سړی د معشوقې سره یو ځای وي د شپې، نو آیا خوب دواړو له ورځي او که نه ورځي؟ دا تپوس ورشي رحمان بابا نو. رحمان بابا وایي چې خوب د یار سره هم د عاشق نشي، خوب د یار سره هم د عاشق نشي، چې یار په بل دیار وي څه به خوب کا. د یار په ژوند کې 2 قسمه خوب دی، چې یار در نه جدایم د شپې خوب به نه درځي، او چې یار در سره ویم نو خوب به نه درځي. او بیا چې در سره وي، چې در سره وي، بیا رحمان بابا وایي چې خدای را پیښه جدایي کړه په وصلت کې، له هیبته یې و مخ ته کتی نشم، خدای را پیښه جدایي کړه په وصلت کې. اے ربا د مخې دومره روب دی چې ورته کتی نشم، کتیم نشم، ورسره یم او تېنه جدا یم. دا عشق ورشي صحابو نه تپوس وکئ. د جمعې ورځ ده، حضور علیه السلام توره جبه اغوستې ده او رانجه یې چولی دي او تور پټکی په سر دی. چرته کوم یو صحابي د حضور شان اقدس ته کتلی، واورئ دا چې کبار صحابه یعنی لوی مشران صحابه چې دي، اغي نه به چې د چا تپوس د حضور علیه السلام نه بعد وکړو چې د حضور پلانې شی څنګه او پلانې شی څنګه، اغي وی والله که مونږ ته پته لګي، ځکه مونږ چرې په دې سترګو هغه ته کتی نشو نو مونږ به درته حال څه ووایو، کتی هم نشو ورته. دغه درد او دغه شان او دغه د عشق دومره روب د صحابو، دا نقشې د صحابو صغار صحابو نه ذکر دي، کشران الکان
نو یو پکې را پاسې د هغې وې ارے جانا چې بد کر دی بلا اندر بلا کر دی یکے چشمے سیاداری دیگر سرما درو کر. یا رسول الله بلا د پاسه د بلا وکړه یو د اسسترګي توري دی او نن د پکې لا رانجم اچولي تا د صغار صحابه نه ذکر. عزیزانو د تقدیر خبره ان شاء الله بیا بادشاہ مانا تپوسو کی جی ما تا بیماری زما مخ کی یو نوابو تپوسو کو دا یو مولانا سے بوسم ژوندی دی خو د ډېر عمر هغه نه تپوسو کوي چې جی ما ته د ګردې تکلیف ته او ډاکټر راته وایي چې روزي خان تاسو ډېر نه جوړ ښکارې رنګ موم ښه نه دی او بالکل چې ونني سي روزي مینی سي بیا به چرته په قلارونی سي خان ما ته داسې وکړه ما ته وی جی دا ټیک وي مال د جکو والو تا ته بالکل کډنی ټربل نشته غټ د سنډا عمره غټي او کدی قصدا نو خوړنو په کافر کېږي کدی و خوړ نو مولانا سے ما ته وی چې دې رنگ ته نه ګوري مال د عمره رنگ خود د سری چرګي هم نه دی لکه د سور چې دی دا کډنی ټربل والا داس مونږ ته ګورو بادشاہ تا سچ مونږ یو معمولی خان تا معمولی سړی تا سخت خبره نشو کوله معمولی سړی تا امام مالک قاضی ابو یوسف اب اوس مونږ کم ځای نه پیدا کړو اوس خو مونږ هر څه مونږ غوندې خلقو ته پاتې ضمیر فروش او دین فروش ہوتا اوس هر څه پاتې نو د بغداد بادشاہ وای امام مالک ته چې د خدای بنده یو څو ورځو تراشه نو دی ورته وای اوسګار نیم نشم را د بغداد بادشاہ ورته بیا ولیکل چې یوې ورځې له خراشه کړ نو قاضی ابو امام مالک ورته ولیکل چې د بغداد بادشاہ زما د خدای په ذات قسم وي چې په مدینه منوره کې یو غنټه د رسول الله په خوا کې تیرول چې زستا په ټوله بادشاہي ورنکم یو غنټه د پیغمبر د روزه سره یو غنټه ستا په ټوله بادشاہي ورنکم زه د پیغمبر خوا پریدم او د بغداد بادشاہ ته ورشم عزیزانو دا خلقو ائمه محدثین او ائمه مجتهدین دا خلق نو اسی زچ ویم علماء ټکه وکم نو علماء نظما دا خلق مراد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بادشاہ ورته ته زما قاضی شه هغه ورته ما ستا د بادشاہ قاضی توپ تا یو حدیث نه پریدي د پیغمبر یو حدیث ته آره ته اجازت نه راکړي چې زه د بادشاہ قاضی شم هغه ورته ووی چې کم حدیث دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته ووی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک چې د قوم مشر شي
ذبح بغیر سکین بغیر چڑے حلال کړي شي بغیر چڑے حلال کړي شي نو د قوم مشری او قضا زکه نه کوم چې پیغمبر ویلي دي چې به چړې حلال کړی شي نو زه به چړې حلال شم که زه د قوم قاضي شم په دې خبره بادشاہ سره اختلاف او بادشاہ ونیو په جیل کې واچولو په جیل کې ولا زهر ورکاو پاغي مړ کړ علماء دغه خلق امام بخاری رحمت الله علیه داغه کتاب بخاری د ټول امت مسلمه په دې اتفاق ده چې اصح الكتب بعد کتاب الله البخاری د قران نرستو دویمه درجه چې داغه د بخاری ده اوس بخاری تاسو نو ما سه ما چې تاسو تواغست بخاری شریف څنګه کتاب دی او س کتاب دی او سپکی لیکلی دي نو دې دیوال ته ډولکیا وها کنه تاسو خیال راغی زمون خلقو مثال داغه بوز احفش پشان امام احفش شو دا په نحوه کې ډېر لوی امام نو هغه دا ډېر لوی علم په چیلای په وجه زده کړو چیلای ساتلی و نو د استاد نه به چې سبق واغستو نو بار سارا ته بوته چیلای به ځان سره وېستا نو د چیلای مړای کې هغه پړې به ونی وو او د به ورته لګیاو چې ضربا یضربو دا مبتدا دا او خبر دی او حال دی او ذل حال دی او دا سې دیچکا به ور کړه چیلای لچې پوه شوې نو چې چیلای مړای له دیچکا ور کې نو خو چیلای داسې کی سر کنه او ول به دا نه دا پویاله نو بیا به ورته شروع دا مبتدا دا او دا خبر دی او دا حال دی او دا ذل حال دی او دا صيغه دا او دا صيغه دا او دا صيغه بیا به چې دیچکا ورکا ول به پوه شوې او چې داسې به کا چیلای به سر داسې او ول به دا نه دا پویا بیا به ورته شروع پاکستانی قوم د امام احفش چیلای مارای کې پړې ورواچو او دیچکا ورکا چې پوه شوې سر والله کو پته لګي اسه هم استاد امام بخاری څوک یا بخاری شریف څه کتاب دی کنه جی بخاری عوام خلیدلم پرګدا چې تاسو لیدلې می پسترګو اوس طالبانو نم ورخبو یوړو د پاکستان د برکته ان شاء الله د بخاری اسی په تیریدون کی به طالبان ډیر پیدا کیږي خو بخاری پڑھاوون کی چې دی دا په پاکستان کې په دوربین کې چرته راځي دا سپینګری علما چې کوم دا تیا کالو 90 کالو 100 کالو کم پاتې دي دی وخت کې او بخاری او ترمذی پڑھاوي د دې د مرګ نرسته به دا کتابونه ټپ شي دا به بیا څوک نه ګوري رحمان بابا شعر دی چې طالبان به فراموش د دین کتاب کا طالبان به فراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب بګوري مونږ بنئ نو نن د دین کتاب د هیچا پلاس کې بنه ګوري د دنیا کتاب بګوري مونږ بنئ د دنیا کتابونه صاحب مشرق دی او جنگ دی او نوای وخت دی او جدت دی او سار چې ګوره ار سړی به د ټپوس په شان سر چې دی په اخبار ور ټیټ کړي داسې به ګوري داسې چې تینا د مچ وزر قدر ټکه بم نه پاتې کی داسې به پی ور ټیټ لکه صدی پکې سلی کلی وای په ایمان چې په پاکستان کې هم په اخبار کې دا چرته خبره وګوره او وګوره
نصار طالب چې ګورم اخبار به پلاس کی که امام صاحب ګورم اخبار به پلاس کی که د جمعات په کوټګای کې ګورم د طالبانو په ډیکس باندې به کتاب نه پروت په باندې به اخبار پروت سچل کې ماما وې دنیوي حالات او نزان خبرو پارام کې نه چې بنگلا او دولت ته نو کنه خدای راستی کنه لیډر شي او نه منبر شي او نه د قوم مشر چې بنگلا او دولت ته نو د منګک مثال به دی منګک خاورې کنه او خاورې دی په دغه تاسو خیال را تاسو د منګکان ورونه کډیر اخبار وګورئ جوړ بته سکي مزید او مغه چا دي چې د چا بنگلا او دولت او کروڑونه روپۍ ور سره تاسو خیال راغی مزید هغه خلق تاسو خو د جرم مست خلقي ها کو کونترباز یې تاسو لیډران کېږئ نه نو والله که صوبایي ممبران شي نو والله که قومي ممبران شي نو والله که سینیټران شي سینیټر بم سرمایدار کیږي او ممبر بم سرمایدار کیږي او ټیکټ بم سرمایدار ته ملایوي تب هم دغه ګرځي جارو کخ به خوارشي کینا چرته خپل روټای ګټه بیختی وزدا سټي پارام کینا پردی ویر کی ولی کم سایو باس نو خبره مې دا کوله چې علما زوام علماو نه زمونږ د ملک دا خلق مراد نه دي چې دا د سود د زکات په پیسو باندې خرید شوی تو وګوره ستا په دې ملک کې زکات کمیټای جوړې وي زکات کمیټای هغه زکات کمیټای تپوس ترنه چا کړه دې چې ته 3 میاشتې پس 20-30 ہزار روپے والے تا چاله ورکړي چا تپوس کړي او رجسٹر وګوره په رجسٹر ګوته لګېدلې ده ګوته چاله باټره تاسو ټولې ده چې دا د چا ګوته ده خو خپل ګوته ګنده کوو په چې دل دمره می دلاور کې دمره می دلاور کې رجسٹر دکا نه چا چالم ده زمونږ په دې جمعات کې وړاندو سي حافظان دي ورشیا کوټه کې بناستی قران ولا ورکه چې تعالی په دې لس کاله د زیا حکومت کې چانه در کړی ده انا تاسو خیال راغی نو عرض مې داو چې مونږ ورکیو داسې لکه د غوی پاس غاخونه چې ورک دي او ورک د خپل عزایم د لاسي زمونږ خپل اراده خراب دي مونږ هغه شی چې کوم د خدای نه د غوښتو ده هغه د بنده نه غواړو زمونږ ایمان او عقیده دای چې دا بنده که چرته څه شی شو نو ګوره که زه چرته ښه شو او ښه کول چې دی د بنده په اختیار کې نه دی د خدای په په دې 40 کاله کې د پاکستانیانو دا تجربه و نشوه چې ما خدای چې ښه کولو نه غواړي نو بنده ما نشي ښه کولی نو عزیزانو عرض میں داو چې هغه اصل موضوع را نه پاتې شي علما لیکي چې ان له لحافظون دا د یو کتاب متعلق خدای نه ویلې د دې قران متعلق ولې ویل علما وایي چې دې کې راز داده چې صحیفه چې د اسمان نه نازلې وي وقتی او عارضی قانون تورات او انجیل او زبور چې وو دا وقتی او عارضی قانونونه پیغمبر لاړو قانون هم ختم شو بل پیغمبر راغی بل قانون برازي نو داغي ذمہواری خدای په خپل ذمہ زکه نو اغستی
چې پیغمبر ژوندې قانون به می او چې پیغمبر وفات شي قانون به ختم شي. د قران کریم متعلق الله انا له لحافظون زکه وی چې حبیبه کته وفاتم شي او ستا امت ټول ملیامېټ شي او نیست نابود شي بم دا قرآن محفوظ پروتی زبه څوکیداری او تر قیامت پورې به بل پیغمبرم ناراضي او تر قیامت پورې به بل کتابم ناراضي. نو د دې د حفاظت ذمہواری الله زکه واغستا چې د رسول الله نبوت بم تر قیامت پورې وي بل پیغمبر به ناراضي او د رسول الله کتاب چې د دابم تر قیامت پورې وي بل کتاب به ناراضي. واخر دعوانا